د دینی عالم او جهادي شخصیت ضیاء المشایخ محمد ابراهیم مجددي د شهادت شپږ څلوېښت کاله پوره شول. په همدې مناسبت کابل کې د علومو اکاډمۍ له لوري د دغه لوی عالم د شهادت په مناسبت لین غونډه جوړه شوې وه او د هغه په علمي وړتیاو جهادي متانت یې رڼا واچوله. اتویستم د جدي و، دا جدي ده او څومره یخ او څومره ساړه دي، او په یغو وختونو کې په افغانستان کې ساړه ډېر زیات و، اوس کم سوي دي. د شپې په نیمایي کې د کمونیستیانو ایجنټان حفیظ الامین او دا رقم اسدالله سروري او د دوی معاونین د شپې په نیمایي کې په ټول افغانستان کې او خاص کار دلته په قلعه جواد په خانقاه باندې چې هلته د هزاراتو کورونه هم وو حمله کوي، او په دې یخ کې په دې یخه شپه کې د هزاراتو ضیاء المشایخ صاحب اسماعیل مجددي او دا رقم د نور زامن نوسیان بلکې زنانه دا ټول راوباسي او په خپل موټرو کې په ډېر دردناک شکل باندې اچوي. دینی عالمانو همداراز ویل ضیاء المشایخ محمد ابراهیم مجددي یو پیاوړی دینی عالم او روحاني شخصیت په توګه زموږ په هیواد کې د فساد او الحاد او نورو معنوي بدمرغیو او نادودو پر ضد د جهادي او اسلامي مبارزې د ډګر یو منل شوی او مشهور شخصیت دی. نو یقینا جناب حضرت صاحب رحمت الله علیه چې د علماو په اتفاقو د هند او د پاکستان او د نړۍ د علماو که هغه د مصر علماو که هغه د نورو هیوادونو علماو چې په علمیت کې مهارت درلوده، په فقاهت کې مهارت درلوده، په احادیثو کې مهارت درلوده، د هغوی اتفاق دا و چې حضرت ضیاء المشایخ رحمت الله علیه د دین حقیقت ته رسېدلی. ضیاء المشایخ رحمه الله په مشرۍ باندې د پلوخشتي په مسجد کې دینی عالمانو د روسي اشغالګرو پر ضد د شهید مجددي کلک دریځ ته په اشارې وویل د خپلې کورنۍ د اویاو غړو په شهادت هغه ثابته کړه چې هیڅ ډول فشار او زور نه مني. د کفارو او د هغوی د نمایندګانو فرمایشاتو ختمول. دغه جناب حضرت صاحب مبارک سی نن د شهادت یادګر ده، په دغه ورځ باندې په دغه شپه باندې تقریبا د څلور ډېر نازولي زمن او ډېر لوی خلق دغه هم په شهادت رسیدلی دي، او ورسره تقریبا د دوی متعلقین که په هرات کې دي، که په غزني کې دي، که په جلال آباد کې دي، دا ټولو باندې په دې یوه شپه چاپه لوېدلې ده. تقریبا ټول تعداد حتی په نظامیانو کې چې کوم د دوی طرفداران وو، په حکومت کې چې کوم طرفداران وو، په دې شپه باندې تقریبا د 300 په شاوخوا کې خلق نیول سوي دي، اکابر دي خلقو نیول سوي دي کنه، او دا ټول په شهادت رسیدلي دي. د دوی د کورنۍ تقریبا د 70 په شاوخوا کې شهیدان په دغه شپه باندې سوي دي. د جهادي او فکري مبارزې ترڅنګ د مجددي کورنۍ په 1420 هجري شمسي کال د غزني ولایت په اندړ ولسوالۍ کې د نور المدارس دیني مدرسې د بنسټ ډبره کېښوده. هماغه و چې له دغې مدرسې څخه سلګونه غازیان راووتل او د روسي ښکېلاک پر وړاندې د جهاد سنګرونه تاوده وساتل. شیخ الاسلام مولانا ضیاء المشایخ محمد ابراهیم مجددي رحمه الله په تیره پیړۍ کې نه یوازې د افغانستان بلکې د نړۍ په سطح هغه جید عالم تصوف او عرفان د لارې هغه وتلی مرشد و چې په خپلو پراخو علمي اصلاحي تدریسي او عرفاني خدمتونو یې په دې هیواد او ولس لوی احسانات کړي دي. د نوموړي د بیلابیلو علمي او اصلاحي خدمتونو ثمره تر اوسه احساسیږي او هیڅوک یې له لوړ شان او مقام څخه سترګې نشي پټولی.
ضیاء المشایخ په 1420 هجری قمری کال د پلازمینې کابل قلعه جواد په یو عالم او جهادي کورنۍ کې زیږېدلی. په خپله علمي وړتیایي د روسانو پر وړاندې فکري مبارزې سنګرونه ګرم وساتل. کله چې روسانو ملګري واک ته ورسېدل نو د دیني علماو او روحاني شخصیتونو په نیولو یې لاس پورې کړ. په همدې لړۍ کې کمونستانو د جدي 28مه د جمعې په شپه ضیاء المشایخ له خپلو اولادونو او د کورنۍ له غړو سره له خپل کوره وایست او بیا یې ټول شهیدان کړل.